تر راتلونکو 18 میاشتو پورې به د چک برېښنا فابریکې د جوړېدو کارونه بشپړ شي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د چک برېښنا بند او فابریکې د بیا جوړېدو ابتدایي کارونه پیل شوي چې تر راتلونکو 18 میاشتو پورې به بشپړ شي او یا د فابریکه به په فعالیت پیل وکړي چې د میدان وردګ ولایت ډېری سیمو ته به برېښنا ورکوي. د چک پروژه چې په 18 میاشتو کې به انشاءالله العزیز بشپړیږي، خو تاسو پوهیږئ چې دا یو د هغه پروژو څخه وه چې وروسته تر فتحې یې چارې په ټپه درېدلې وې. موږ د دې پروژې چارې بیا پیل کړلې او هغه شرکت چې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته مو بلنه ورکړه چې راسي او خپل عملي چارې پیل کړي. نو انشاءالله العزیز د دې پروژې چارې لومړنۍ پیل سوي دي او زموږ تخنیکي ټیمونه هم وخت پر وخت د دې پروژې څخه څار و نظارت کوي تر څو د دې پروژې په غوره تطبیق او پلي کېدو سره موږ وکولی سو چې د داخلي منابعو څخه چې یوه پروژه د چک وردګ ده هم ګټې اخیستنې ته سپارلې وي. د چک برېښنا فابریکې پخواني توربینونه د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال وایستل شول تر څو نوي توربینونه پکې ولګول شي، خو په هیواد کې د وروستیو بدلونونو له امله د یادې فابریکې د بیا جوړېدو کارونه نږدې د 3 کلونو را په دې خوا درېدلي وو او کوم بهرني مرستندویه هیواد یې چې د جوړېدو ژمنه کړې وه هغوی هم تر دې مهاله د یادې فابریکې د بیا جوړېدو لپاره نه وو راغلي. اوس مهال دغه فابریکه د اسلامي امارت له لوري په اساسي توګه جوړیږي چې د دغه سیمې ډیری کورونه به ورسره د برېښنا څخه برخمن شي. دا به موږ وکولی سو چې 4 میګاواټه برېښنا ځینې تولید سي چې یوه اندازه د برېښنا ستونزې چې په دې ولایت کې دي او یوه اندازه نوي پیرودونکو ته به هم د دې برېښنا ورکړل سي. د چک برېښنا بند او فابریکه یې د هیواد په کچه دوهمه فابریکه ده چې د آلمان هیواد په ملاتړ سره جوړه شوې ده چې په هغې وخت کې د چک ولسوالۍ سربیره د هیواد پلازمینې کابل ته هم یوه اندازه برېښنا ورکوله.